نو ذکر چې دی دا ډیرو انواع سره راغلی دی. یو ذکر مطلق دی، یو ذکر مقید دی، بل پټه باندې ذکر دی، بل په ښکاره باندې ذکر دی، بل په زړه کې ذکر دی، بل په ژبه باندې ذکر دی. بعضې داسې اذکار دي چې هغه واجب دي، بعضې داسې دي چې هغه سنن او مستحب دي. نو کوم چې مطلق ذکر راغلی دی د هغې خاص کوم قیود نشته دی چې باید دونه وویل شي او دونه ونه ویل شي. څو پورې چې ته ذکر اذکار شي کولی مغونه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، ورته ویل چې یا د الله رسوله ما باندې د اسلام دا نفلي کارونه چې دي بیخي ډېر شو او زه ضعیفه یم، نو ما ته داسې یو کار وښیوه چې هغې باندې زه ټینګې منګولې ولګوم او همیشه دپاره هغه کومه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، و ستا دا ژبه دې همیشه دپاره لمده د الله په ذکر باندې. نو دې کې ورته دونه ونه ویل چې ته دونه ذکر کوه، 10 کرتې کوه، 1000 کرتې کوه، 100 کرتې کوه، خو همیشه دپاره ته د الله تعالی ذکر کوه. دغې ته ذکر مطلق وایي. ذکر مقید چې دی دا هغه اذکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا حد ټاکلی دی چې باید د هغې نه سوا وشي نه کم وشي. لکه بعضې اذکار چې دي د مانځه نه وروستو په ځینې حدیثونو کې راغلي دي چې 33 کرتې سبحان الله، 33 کرتې الحمدلله، 33 کرتې الله اکبر. دا یو کم سل شو. او په سلم کرت باندې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا سل کرت دا پوره شو. نو دې نه څوک سوا وی هم د الله په نسبت باندې قبول نه دي، او که کمی وی هم د الله په نسبت باندې قبول نه دي. ځکه همدا سنت طریقه همدغه ده چې د مانځه نه وروستو دغه شی اذکار وشي. مختلف انواع راغلي دي د مانځه نه وروستو، بعضې کې 10 کرتې راغلي دي، بعضې کې 15 کرتې راغلي دي. نو په حدیث کې چې کم عدد ذکر شوی دی باید سړی هغه مراعات کړي، هغه ووایي. همدارنګې د مانځه نه وروستو استغفر الله 3 کرتې راغلي دي، نو دا 3 کرتې باید سړی وویلي. دغې ته ذکر مقید وایي. نو ذکر چې دی دا ډیرو انواع سره راغلی دی. یو ذکر مطلق دی، یو ذکر مقید دی، بل پټه باندې ذکر دی، بل په ښکاره باندې ذکر دی، بل په زړه کې ذکر دی، بل په ژبه باندې ذکر دی. بعضې داسې اذکار دي چې هغه واجب دي، بعضې داسې دي چې هغه سنن او مستحب دي. نو کوم چې مطلق ذکر راغلی دی د هغې خاص کوم قیود نشته دی چې باید دونه وویل شي او دونه ونه ویل شي. څو پورې چې ته ذکر اذکار شي کولی مغونه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، ورته ویل چې یا د الله رسوله ما باندې د اسلام دا نفلي کارونه چې دي بیخي ډېر شو او زه ضعیفه یم، نو ما ته داسې یو کار وښیوه چې هغې باندې زه ټینګې منګولې ولګوم او همیشه دپاره هغه کومه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، و ستا دا ژبه دې همیشه دپاره لمده د الله په ذکر باندې. نو دې کې ورته دونه ونه ویل چې ته دونه ذکر کوه، 10 کرتې کوه، 1000 کرتې کوه، 100 کرتې کوه، خو همیشه دپاره ته د الله تعالی ذکر کوه. دغې ته ذکر مطلق وایي. ذکر مقید چې دی دا هغه اذکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا حد ټاکلی دی چې باید د هغې نه سوا وشي نه کم وشي. لکه بعضې اذکار چې دي د مانځه نه وروستو په ځینې حدیثونو کې راغلي دي چې 33 کرتې سبحان الله، 33 کرتې الحمدلله، 33 کرتې الله اکبر. دا یو کم سل شو. او په سلم کرت باندې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا 100 کرتې دا پوره شو. نو دې نه څوک سوا وی هم د الله په نسبت باندې قبول نه دي، او که کمی وی هم د الله په نسبت باندې قبول نه دي. ځکه همدا سنت طریقه همدغه ده چې د مانځه نه وروستو دغه شی اذکار وشي. مختلف انواع راغلي دي د مانځه نه وروستو، بعضې کې 10 کرتې راغلي دي، بعضې کې 15 کرتې راغلي دي. نو په حدیث کې چې کم عدد ذکر شوی دی باید سړی هغه مراعات کړي، هغه ووایي. همدارنګې د مانځه نه وروستو استغفر الله 3 کرتې راغلي دي، نو دا 3 کرتې باید سړی وویلي. دغې ته ذکر مقید وایي.